که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. د که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. اوس راځو په د معلوماتو اعتباري کول یا ډاټا ولیډیشن باندې خبرې کوو چې ولې موږ ډاټا ولیډیشن په مایکروسافټ ایکسل کې کاروو یا ولې دا مهمه ده او څه ګټې دا لري. راځو په مایکروسافټ ایکسل کې ډاټا ولیډیشن یو ځانګړنه ده چې د حجرې یا سل په دننه کې د معلوماتو داخلول یا ډاټا انټري د معلوماتو یا ډاټا ډول کنټرولوي. دا د معلوماتو کراوالی، ثابتوالی او د غلطو معلوماتو داخلولو څخه مخنیوی کوي. ځانګړو قواعدو له لارې لکه د شمیرو محدودیت، د نیټو محدودیت یا مخکې ټاکل شوي لیستونه. راځو ولې موږ د معلوماتو اعتباري کولو اسباب یا ټولز کاروو. د تېروتنو څخه د مخنیوي لپاره، یعنی چې تېروتنې ونه شي، د غلطو یا غیر ضروري معلوماتو داخلولو څخه مخنیوی کوي. ثابتوالی یقیني کولو لپاره، چې یعنی دا یقیني کوي چې مثال دا معلومات چې ثابت دي. د معلوماتو یو شان بڼه ساتل. موثریت زیاتوالی لپاره د لیستونو یا د ډراپ ډاون لیست له لارې د معلوماتو داخلول چټکوي. مثال کله چې موږ ډراپ ډاون لیست جوړ کړو نو معلومات د دې په ځای چې تاسو ټایپ کړئ نو د دې انټري یا د معلومات داخلول چټکوي. د معلومات کاروالی یا کولو لپاره په حسابونو او راپورونو کې تېروتنې کموي. مثال کله چې تاسو محاسبه کوئ یا مثال دغه کوئ یا مثال راپورونه جوړوئ نو دې کې تېروتنې څه کوي؟ راکموي. راځو ولې د معلوماتو اعتباري کول یا ډاټا ولیډیشن مهم دي. د معلوماتو پاک او منظم ساتي، یعنی کم معلومات تاسو په کار هماغسې په هماغه شکل باندې تاسو څنګه چې ډاټا ولیډیشن رولز امپلیمنټ کړي دي نو په هماغه شان معلومات په شیټ کې داخلیږي او معلومات پاک وي، یعنی نور اضافه شی نه پکې نه وي. د لاسي اصلاح کولو اړتیا کموي، یعنی دا نه ده چې مثال تاسو ډاټا کلینینګ وکړئ، راشي وګورئ چې مثال د سپیس ځای دلته یو څه اضافه شوي یا دا د ټایپینګ غلطي ده. په دې شکل سره مثال دا د دې اړتیا کموي چې مثال تاسو په دې باندې کار وکړئ. د کره معلوماتو پر بنسټ په سمو پریکړو کولو کې مرسته کوي. که چېرته معلومات کره نه وي یا سم نه وي نو پریکړه هم سمه نه وي. غلط معلومات باندې غلطې فیصلې کېږي او په کره معلومات یا سم معلومات باندې سم فیصلې کېږي. راځو اوس په لنډه توګه درته وایم چې ډاټا ولیډیشن یو پیاوړې وسیله ده چې د معلوماتو کیفیت، کراوالی او موثریت یقیني کوي. یعنی دا ډېر مهم دی کله چې تاسو د ډاټا سره کار کوئ یا د معلوماتو سره کار کوئ نو دا ډېر زیات مهم دی. اوس راځو مثال چې موږ په دې موضوع کې چې باندې کار کوو، په څه تور باندې کار کوو. اوس راځو ګورو مثال په ډاټا مینو کې مثال ډاټا ولیډیشن، ډاټا ټولز. مثال په ډاټا ټولز کټګوري کې مثال ډاټا ولیډیشن ته راځو او په دې کې مثال ډاټا ولیډیشن کې دلته درې اپشن دي. مثال چې ډاټا ولیډیشن دی او سرکل انوالید ډاټا، غلطه ډاټا تاسو ته سرکل کی او کلیر ولیډیشن سرکل. مثال په دې باندې کار کوو. مثال زیاتره چې کار کیږي په څه باندې کیږي؟ ډاټا ولیډیشن. سو چې تاسو ډاټا ولیډیشن کلیک کړئ نو دلته به تاسو دا وینډو یا دا کړکۍ را څرګنده شي. نو په دې کړکۍ کې مثال دا شی نه چې موږ یو وایو، لکه په ډاټا ولیډیشن کې مکمل نمبر، هول نمبر، ډیسیمل او ډراپ ډاون لیست، ډیټ، ټایم،
ټیکس لینت کاستم چې په دې کومه د فارمولې په حساب باندې او انپوټ میسج و ایرر میسج په ایرر میسج کې سټاپ دی وارنینګ دی او انفارمیشن دا مثال څنګه د ډاټا ولیډیشن په اړه باندې لاند معلومات اوس نو عملاً په ډاټا ولیډیشن په ایکسل کې کار کوو تاسو په دې باندې پوه شئ چې مثال ډاټا ولیډیشن مونږه د چی شي لپاره کارو مثال د معلوماتو کار کول لپاره مثال د ډېر ګټې لري چې کله تاسو د ډاټا سره کار کوئ نو دا یو ښه ټولز دی چې تاسو وکاروئ یا استعمال کړئ. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. یو کمنټ چې تاسو خوښ شوی وي او یا تاسو په دې ویډیو کې نوې زده کړی وي د کمنټس په برخه کې ولیکئ. دا ویډیو د نورو زده کوونکو سره هم شریک کړئ تر څو هغوی هم ترې استفاده وکړي. ستاسو نظرونه شریکول او فعاله ونډه ماته انرژي راکوي چې تر څو دغه کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم. نو ستاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه یا وړاندیزونه زما سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ.